In the name of Allah. Good morning. سهار بخیر. دری یا فارسی صبح بخیر. Good morning پښتو کې صبح بخیر سهار بخیر. Good morning. السلام علیکم. انګلیسي زده کړه په پښتو او دري ژبو کې. هیله کوم چې پاڼه خوښه کړئ او درس در سره ګډ یا شیر کړئ. درس پیلو. Welcome. Welcome معنا ښه راغلاست. دری فارسی کې خوش آمدید. Welcome ښه راغلاست. خوش آمدید. Welcome. Welcome ښه راغلاست. خوش آمدید. دویمه جمله. How are you? How are you معنا ته څنګه یې؟ ته څنګه یې؟ دری تو چطور هستی؟ تو چطور هستی؟ How معنا چطور څنګه؟ You معنا ته تو. I'm fine. I'm fine زه ښه یم. I'm fine زه ښه یم. من خوب هستم. I am fine. I معنا زه من I. Fine معنا ښه خوب fine. I'm fine. Where are you? Where are you? ته چیرته یې؟ تو کجا هستی؟ Where are you? Where are you? ته چیرته یې؟ تو کجا هستی؟ Where معنا چیرته کجا. I am at home. I am at home. زه په کور کې یم. I am at home. زه په کور کې یم. Home معنا کور خانه. Home کور. I من زه. I am at home. زه په کور کې یم. Thanks. Thanks معنا مننه. Thanks مننه یا تشکر. تشکر در ژبه کې thanks مننه تشکر. Thanks. Thanks. بله جمله. What is your name? What is your name? ستا نوم څه دی؟ What is your name? ستا نوم څه دی؟ نام تو چیست؟ What is your name? My name is هاشمی. My name is هاشمی. زما نوم هاشمی دی. اسم من هاشمی است. زما نوم هاشمی دی. My name is هاشمی. My name زما نوم. And what is your name? And what is your name? او ستا نوم څه دی؟ او ستا نوم څه دی؟ و نام تو چیست؟ و نام تو چیست؟ And what is your name? name معنا نوم ته ویل کیږي. My name is استاد منگل. My name is استاد منگل. زما نوم استاد منگل دی. اسم من استاد منگل است. My name معنا زما نوم. My name زما نوم. My زما name نوم. Nice to meet you. Nice to meet you. خوښ شوم. ستا د لیدو څخه خوشحاله شوم یا خوښ شوم چې ومې لیدی. از دیدار شما خوشحال شدم. از دیدار شما خوشحال شدم. Nice to meet you. Nice to meet you. از دیدار شما خوشحال شدم. ستا د لیدو څخه خوشحاله شوم. Have a good day. Have a good day. ورځ دې نیکمرغه. ورځ دې نیکمرغه. Have a good day. روزت خوش. Have a good day معنا ورځ دې نیکمرغه. روزت خوش. هیله کوم چې درس خوښ کړئ او درس ګډ کړئ او لایک کړئ.